بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان لومړی میرمن د اطلاعات فرهنګ او د لوړ تحصیلاتو وزیر صاحبان ټول ډېر درانه استادان، تاریخ پوهان، د انسان جناب فهیم صاحب، جناب شریفی صاحب، ټول نور استادان، زموږ ډېر دروند مشر جناب رفیع صاحب، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. محترم خویندو ورونو، ښه راغلاست. ما ته به ډېر لوی ویاړ وای چې ستاسو خدمت ته راغلی وای او تاسو مجلس کې مې ګډون کړی وای. له بدې مرغه نه ریاست جمهوري ځینې مشکلات لري، سړی دې ته نه پرېږدي چې تاسو سره کیني او له تاسو نه زده کړه وکړي. زه د زړه له کومې نه مننه کوم چې تاسو تشریف راوړ، خپل کور ته راغلی او ما ته هم دا فرصت راکړه چې تاسو سره د زړه خواله وکړم او خبرې سره وکړو. ما خبرې لږ څه اوږدې دي، 8 برخو کې دي، مګر کوشش کوم چې زر ووایم. او دلیل دا ده که امروز هفته تاریخ ما باید به شروع روند ملت سازی خود تجلیل کنیم، نه به حیث یک واقعه بلکه به حیث یک نقطه عطف دانش خود در عمق تاریخی. زه اول غواړم د تاریخ په ارتباط څو شخصي خبرې وکړم. زه د تاریخ د علم دوامدار شاګرد یم. داسې اونۍ نسته چې زه یو شی په تاریخ باندې ونه لولم. دوم، ما تقریبا 20 کاله په آرشیفونو کې تیر کړل او قصه د کابل د آرشیف به د خوندوره ای درته. د آرشیف کابل در دوران داود خان ما رفتم که اسناد را که از بازار خریده بودن سرش دسترسی پیدا کنم. 1 ماه کامل مرا دواند. آخر گفتم همین نفره که چی گپ هسته؟ گفت جوان هستی، صبح یک چیز نوشته میکنی، باز تو را کس غرض نمیگیره، مرا میگن که کی را اسناد داده. نو چیز را که جناب شریفی صاحب میگن، واقعا فضای سانسور اسناد را که از بازار خریده بود، ما باز از بابای خودی به مراتب اسناد زیادتر خریدم تا آرشیف. دریم، ولسی څېړنې. زه له 200 وارو نه ډېرتر ولایاتو ته تللی او په هغه وخت کې چې د کابل د پوهنتون د ادبیاتو یو ځوان استاد وم، ډېره برخه د افغانستان ما په پښو، په اس، په لاریو او اما لویترین استادان اما شاگردان، ځکه کال کې به 400 شاگردان ما سره کار کوو او دوی واقعا اما لویترین استادانو او پس از که دوی معلمینو یوه لویه شبکه وه چې موږ په افغانستان باندې کار کوو. انسان پیژندنه، ټولن پیژندنه، سیاسی علوم او اقتصادي تاریخ په پړاو کې دا مختلف ادوار دي. او څلورم، تاریخي اسناد ټولونه او څېړل. اول وارو چې ما د کونړ د محکمې د 15 کالو اسنادو چې د 1815 نه تر 1809 پورې و، د 2000 د 15000 فیصلو څېړنه وکړه چې یو مقالې باندې خپاره شول. او بالاخره د تاریخ او د اجتماعیاتو د یو استاد په حیث باندې برکلي او جانس هاپکنز کې. اما مهمترین شرط ما ته په دې وظیفه کې او په ټولو وظیفو کې تاریخي لید ده. بې د تاریخي لید نه افغانستان کې تاسې راتلونکی نسئ تعینولی. دې باندې باید ټول پوه سي. دا ټولنه ډېره عمیقه ټولنه ده، ډېر اوږد تاریخ لري او که په دې باندې پوه نسئ په ټول د دې اوقاتو کې متاسفانه ما د کتاب چې 1500 نه تر 1901 پورې ده ما فرصت پیدا نه کړ چې خپور کړم، اما په څلورم مسودې کې دا ورته زرتر د ولسمشري نه خلاص یم، انشاءالله به هغه خلاص کړم درته چې یو شی اساس دا ده
چې ځینې ساختارونه تکراری دي، ځینې واقعې دومره عمق لري چې قربان پو نسی، ځینې حوادث چې راتلونکي ته مطرح دي په 18مه پیړۍ کې، ځینې 14مه پیړۍ کې، ځینې لومړۍ پیړۍ د اسلام کې ریښه لري. موږ راتلونکی زموږ پخوا سره ژور ارتباط لري. که سولې ته ځئ باید د طالبانو په تاریخ باندې پوه شئ، خپل تاریخ باندې باید پوه شئ، د جمهوریت تاریخ باندې پوه شئ. غیر له هغه نه قضاوتونه ډېر سخت کېږي. موضوع دوم، ما تشکر میکنم که از دو شخصیت کلیدی فیض محمد کاتب هزاره و پوهنده حسن کاکر شما تجلیل کردید. مکاتب سر تا پای شاید 5 بار خوانده باشم و استاد کاکر، من بسیار جوان بودم که اینا پس تشریف آوردن و در پوهنده ادبیات با هم همکار بودیم و اساس افغانستان شناسی و پوهنده علوم اجتماعی را با هم گذاشتیم. خداوند مجروح صاحب، امین صاحب، شجاعی صاحب جنت ها نصیب کنند. نقطه مشترک از این دو در یک بخش است. از دیدگاه من کاتب واقع نگار نبود، ارتباط بسیار عمیق فکری امرو ابن خلدون داشت. تا که جلد 4 و 5 نشر شد ما ایره نمیفهمیدیم. عبدالرحمن خان 10 مولوی را در کلکته استخدام کرد که مقدمه را ترجمه کنند و کاتب سر از این صفحه به صفحه نقد داشت. وقتی که آثار عمومی از این را ببینین و مخصوصا وقتی که یادداشت‌های از این را ببینین، یادداشت‌های کاتب به اساس زمان نیست، به اساس مکان است. واقع نگاری یک کاتب زیادتر شبیه برودل است تا تنها یک واقع نگار. بنان ضرورت عزیز و قبل از کاتب ما شجره دولت در افغانستان نداشتیم. تنها کاتب بود که شجره دولت از احمد شاه بابا به بعد به ما داد. بنان ضرورت یک تجدید نظر سر طرز نوشتن کاتب و نقطه دوم، تمام استناد کاتب سر آرشیف دولتی بود. این آرشیف بدبختانه در زمان ایبالله خان در گرفت و خود درس کاتب مسئول مولای صاحب ساقزاده کی را معرفی کرد. ضرورت واضح است تا ایره در چارچوب تاریخ نگری، تاریخ نویسی و علم تاریخ اسلامی قرار بده. استاد کاکر بر علاوه بر آثارش معلومدار مترجم ایجکار برجسته ترین تاریخ نویس اتحاد شوروی و روسیه بود. تاریخ چیست؟ یکی از او کتابای تاریخ نویسی است که جهت مناظرهای تاریخی را به صورت اساسی تعیین کرد. ما 10 جلد ایجکار از سر تا پای خواندیم و او رقم تاریخ یک دوره 10 ساله که از شروع انقلاب اکتبر تا سال 1930 بی‌نظیر است. همچنین بایوگرافی با کنین و آثار دیگری که جناب کاکر ترجمه کردن ضرورت واضح است. اما پیشنهاد ما برای شما چیست؟ زه غواړم تاسو که دې ته آماده اوسئ د مورخینو تاریخ ولیکئ او په خاصه توګه زه 6 وړاندیزه درته لرم. لومړی،
در افغانستان مورخین در تاریخ په مختلفو پړاوونو کې یک کتاب بسیار خوبه، یک انگلیس، مورخ انگلیس، من متاسفانه کتابخانه‌ام دسترسی نداشتم، به دارالمان رفتم آمد من کم مشکل است، امروز نامش نیست، اما History of Historians یک کتاب باعث نمونه بوده. میتونه عمق تاریخ ما را که ببینین، تاریخ انگلستان از قرن 12 پیشتر بسیار مشکل است، در افسانه است. یک کشوری که چند هزار سال تاریخ داره و تاریخ نویسی داره، باید تاریخ نویسای خود بشناسه و اینا رو باید معرفی کنیم. وقتی مرا در طیاره دیدن که بیهقی رو میخوانم، سرم صد انتقاد میکردن که چی گپ است. از تاریخ بیهقی که در رمان تاریخی دقیق تر به نگاه موجود نداره. کاش که فیلمسازای ما را ایره بدل میکردن. درسایی که غرور مسعود داشت امروز هم برای ما درس داره. کسی که 6 شیر به دست خود کشته بود، در روز آخر از غزنی از ترس ترکمنا در فرار بود و کلش نتیجه قضاوت بیجای، غرور فردی. دوم، اسلامی مورخی. ابن خلدون لعوان پیدا نسو، لمسعودین نیولی تر ابن یو سلسله د تاریخ نگری ده و تاریخ نویسی اسلامی واقعیت نگاه است. مورخین اسلام خود هیچ وقت زیر سانسور اکثریتشان زیر سانسور سلطه خلفا نگرفت و یکی از واجبای بسیار خاص تاریخ نگری است تا وقتی که تاریخ نویسی را تغییر دادن، به یک شیوه واقع نگاری آوردن. قسمت قرنای اول اسلام از نگاه تاریخ نویسی نهایت دلچسب و جالب است. سوم، مورخین حلقه تمدنی. ما اگر دوره یونانی باختری خود درک نکنیم، دوره بودایی خود درک نکنیم، دوره زردشتی خود درک نکنیم، دوره هندویی خود درک نکنیم، آیا با واقعیت کل خود میشناسیم از نگاه حوزه تمدنی؟ از خاطر که افغانستان از نگاه واحد تحلیل در ارتباطات جهانی است و از این جهت باید حوزه تمدنی مختلف ما درک شود. چیزی که ثابت است تا قرن 19 همیشه مرکز حوزه تمدنی بودیم، حاشیه نبودیم. این حاشیه بودن نتیجه قرن 19 است. با کتاب آخری که یک مورخ ترکی نوشته کرده به نهایت دلچسب است که نشان میده افغانستان اولین کشور اسلامی بود که قانون اساسی خود بدون تأثیر بودن استعمار غربی خودش نوشته کرد و داری کل یکی از برجسته ترین گروه شخصیت های دنیای اسلام از استانبول و دمشق گرفته تا کلکته و دلی شامل بودن. موضوع چهارم موضوع مؤسسین مکاتب تاریخ نویسی است. تاریخ نویسی یک شکل نداره. مکتب برودل یک چیز است، مکتب هیچکار دیگه چیز است. مکتب تاریخ اجتماعی، تاریخ نویسی که سخت از بشرشناسی یا باستانشناسی متأثر است فرق داره. بنابراین انتخابی نیست که تنها واقع نگاری است، انتخاب و نوع اشکال مختلف تاریخ نویسی مطرح است. و پنځم موضوع داده علم تاریخ که تاریخ په اسلامی تمدن کې په علم پایس مطرح شو او دوه شخصیتونه خاصه توګه خاص اهمیت لري. مسعودین ما ذکر وکړ، اما ابن خلدون او ابو ریحان بیرونی بسیاری خلق دي. الهند اساس بشرشناسی مقایسوی را گذاشت. پیش از ابو ریحان بیرونی من کس را سراغ ندارم که تمدن‌های مختلف تقسیم بندی زمانیشونه یا سالنامه‌شونه مطرح کرده باشه. کتاب ابو ریحان بیرونی سر تقسیم بندی زمان از نگاه سالنامه تا آخر قرن 19 شروع قرن 20
وسط قرن 20 بی‌نظیر بود. الهند کتاب است که در رکاب محمود یادم سانسکریت یاد میگیره و تا قرن 20 هنوزم بشرشناسی قرن 20 از نگاه بی‌طرفی، از نگاه دید و خاصتا از نگاه بی‌طرفی بی‌نظیر است. مقدمه ابن خلدون مخالف طرز فکر کمونیستی است. تاریخ جهت نداره، تاریخ تکراری بوده میتونه. حوزه‌های تمدنی تنها پایدار نیست و طبقه بندی تاریخ که چپیا بر ما میراث گذاشته بودند به 5 مرحله مطلق به باد فنا میده و این بحث امروز در قرن 21 دوباره زنده شده به صورت اساسی. و نقطه ششم، سبک‌های تاریخی، سبک تاریخ نویسی باید مورد بحث ما قرار بگیره. تاریخ بسیار خشک ساخته. یک کتاب دلچسب میسازه. یک کتاب سرجنگ اول جهانی از پروفسور آکسفورد است به نام سلیپ واکینگ. یا بایوگرافی جیمز بیکر ببینید یا بایوگرافی آلبروک ببینید. اینا شیوهی که اگه آدم به این متوجه میسازه که باید بخونه کتاب به آخرش برسه، نه ای که کتاب به اندازه مشکل باشه که هیچ کس برای خود نوشته کنه. اما وړاندیز داده چې ځان ته تاریخ ملیکي، ولس ته تاریخ ولیکي، ځوانانو ته تاریخ ولیکي او سبکونو باندې باید په اساسي توګه راسو. نتیجه گیری مچیز تاریخ یک بحر وسیع و ضرورت به یک بحث گسترده و همه جانبه داره. د یو مملکت په حیث باندې چې زرها کاله تاریخ لرو، د ابعاد د دې وسیع بحر باندې باید فکر وکړو. او زه ډېره مننه کوم د تاسو له وړاندیزونو. بس سوم سر منابع تاریخ است. بازم شما متخصصین هستید، حداقل 11 منبع تاریخ طویل ما و تاریخ معاصر ما باید مد نظر گرفته شد. اول باستان شناسی. آیا واقعا ما یکی از نقاط تولید عصر برنج بودیم؟ آیا در پهلوی 5 مرحله جای مکانی که دولت ها بار اول تولید شد افغانستان یکی ازی بوده یا نه؟ یا ارتباط اگر نبوده ارتباط ازی با موهنجودارو و عراق و چین چی بوده؟ بنابراین آثار باستان شناسی ما گوشه و حکایت نیست، حفظ ازی، توسعه ازی و کاوشا باید به صورت اساسی دوباره سمت بگیره. استاد کوزاد، قبل از استاد کوزاد ما عمق تاریخ خود نداشت. محمود طرزی یک جمله داره: آنچه قبل از دین مبین اسلام بودیم. از نگاه سبک تاریخ نویسی استاد کوزاد فراموش نکن. احاطه ازی به تمام علوم متداول و زبانهای متداول و سبک ازی از همکارای فرانسوی خود اگر مبالغه نشوه طرز تعبیرش اثر فرانسوی هم سر بامیان ببینین، اثر استاد کوزاده و فراموش نکنین که نام لشکرگاه استاد کوزاد گذاشت. در دست اینا 3 نفر رفتن. استاد کوزاد از میفهمین وظیفش چی بود؟ 12 سال میخواست بره. وظیفش چی بود؟ که موترهای لاری را برای هیئت تحقیقات دریای هلمند انتقال بده. همراهش استاد خلیلی بود با تاریخ بیهقی. ببخشید، استاد کوزاد بود همراه تاریخ بیهقی، استاد خلیلی بود همراه فروخی و اینا شکارگاه مسعود کشف کردن.
و نایب الحکومه قندار که یونس خان نام داشت. ضرورت واضح است که باستانشناسی ما دوباره تعبیر شود. استاد کوزاد تنها کسی است که من سراغ دارم که تمام قسمت زیاد آثار فرانسوی، ایتالوی و انگلیسی را سرشهاته داشت. آلمانیش نمیفهم. دوم زبانشناسی. بعد از مورگنستین زبانشناسی ما به جای دریده. استاد ازمون یو دوست لري چی شده نومه؟ سباستین؟ او سباستین موږ باید تقویه کو. مورگنستین 40 زبان زنده 40 زبان مرده را میفهمید. متاسفانه عمر امرش یاری نکرد که شجره پشتو را تکمیل کن. اما کتاب اولش در دوران امان الله خان نوشته شده، سر زبانهای پامیری، شقیقی و زبانهای دیگه ما. بخش سوم ما تاریخ ادبیات داریم. تاریخ ادبیات خود مطلق تا قسمت زیاد به دست خارجی ها گذاشتیم. تمام شاهنامه در بلخ، در هرات قسمت زیاد از این تدوین شده. یک روز آیا ما به صورت اساسی سر دقیق تحقیق کردیم که دیدگاه دقیق تا چقدر فرق داره با دیدگاه فردوسی و اساس شاهنامه تا کجا گذاشته شد. مهد ادبیات دریستیم. در وقت ایران پهلوی زبان بود. مهد تاریخ زبان ازبکیستیم. تاریخ ادبی ما با تاریخ نگاری ما ارتباط بسیار مستقیم داره و آثار از این. چهارم تاریخ تجارت و صنایع است. چند نفر ما میفهمیدیم که عینک یک شهرک صنعتی بود. یکی از نادرترین شهرک‌های صنعتی و در دوران بودایی، زائرین بودایی کارگرای از این معدن بودن. یا آی خانم 400 سال 200 سال زیادتر ارسطو، سقراط و افلاطون دای خانم تدریس شد. زبان یونانی و زبان خروشکی با هم در تمام از اینا بود. اما حال غیر از یک فیلم سیبودی مازی بعد اطلاع نداریم. و تجارت لاجورد بدخشان 2500 سال پیش به مصر رسیده بود. در برج عبدالله آثار را از کوریا دارین و چین که 2200 سال سابقه داره. زیادتر نوع تاریخ تجارت ما تاریخ بین‌المللی است. همیشه یک نقطه بودیم و اگر میخوایم میره درک کنیم از بابور کده شاهد بهتر نداریم. تعریف کابل در بابورنامه ببینیم. میگه از شرق غرب شمال و جنوبی با هم یک جای میشه. و نقطه دیگه تاریخ ادب آبیاری و زراعت ماست. ما شاید از اولین کشورهایی بوده باشیم که آبیاری را ایجاد کردیم و مخصوصا آبیاری زیرزمینی و نوع زراعت ما. استاد رفیع در یکی از کتاب‌های بسیار دلچسب خود موزیم ده ندن نومیخه نندارتون ده نومیخه استاد چه نومیخه نندارتون به صورت بسیار دلچسب ایره تشریح کرده. فولکلور ما امروز اگر دارمستتر کتابش نمی بود از جنگ دوم افغان و انگلیس و از حرکات امیر دوست محمد خان و سردارای پشاور چی میراث می داشت؟ فرهنگ فولکلوریک ما اگر جمع نشه فراموش میشه. از جنگ اول افغان چی میراث داره؟ در حالی که یک فولکلور عظیم بود. فتوحات معلوم دار مهم است، اما فتوحات تا فتوحات فرق داره. یک سوال عمده در این چیز، چرا حمله چنگیزخان در چین موجب ایجاد کلانترین امپراتوری تجاری جهان شد و بالعکس افغانستان قرنها
به طرف خرابی روان کرد. تجدید نظر سر تاریخ مغول در چین و باقی جهان نهایت ابعاد مثبت داره. سیستم چاپاره که چنگیزخان ایجاد کرده بود از سریع‌ترین سیستم ها بود، اما ضرورت واضح است، چیزی که عبدالمجید خان زابلی میگه و چیزی که مورخ فرانسوی شلومبرژه میگه، بعد از جز دوره تیموری تا ایجاد احمدشاه با یک دوره تاریخ است. چطور سرش روشنی مندازی؟ هشتم، ادیان و تمدن. نهم، مهاجرت ها. و یازدهم، تاریخ علوم و فنون است. بهترین کتاب که سر چین نوشته شد کتاب نیدهم بود به نام ساینس و تمدن در چین. تمدن اسلامی را، علم تاریخ علوم اسلامی را ما در حال کشف کردن هستیم. تنها 10 کتاب در اواخر نوشته شده که یک گوشه از این میوه داره. و ابو ریحان بازم در کتاب که سر نوشته شده، سر ابو ریحان یک فصل کامل است. تنها در الجبر 1000 صفحه بر ما میراث گذاشت و تنها کسی بود که پیش بینی کرده بود که امریکا به حیث یک براعظم وجود داره. اما علوم خود نمیفهمیم. حال فکر میکنیم هر بار که بحث علوم میکنیم بگیری از غرب گرفتیم. و بالاخره اسناد اولیه. نتیجه گیریم هر چیز. ضرورت به یک طبقه بندی متفاوت کرونولوژی تاریخی خود داریم. از ابعاد مختلف باید گرفته شود و در اینجا مفکوره چاراک تونبی بر بار اول مطرح کرد که افغانستان از راوند اباوت نات کالدسک باید به صورت اساسی مورد قبول قرار بگیریم. ما همیشه دروازه هند بودیم، ما همیشه چارای تمدن بودیم، ما همیشه مهد فکر باز بودیم جز قرن 19 و قرن 19 هم در حال تجدید نظر است. از این جهت سر مکان، زمان، فرهنگ، قدرت و هویت باید فکر اساسی شد. هویت ما اساسش باید فرد باشه، شخص، نه هویت های به قبل رجعت دادن. افغانستان همیشه فرد چندین هویت متفاوت داشته، از هویت محلی تا هویت اسلامی و تمدنی خود، در حالی که شکل تحمیل ناسیونالیسم قرن 19 و 20 سر ما را گمراه میکنه از نگاه هویت خود. هویت شبکه‌ای داشتیم. شبکه‌های طبقات صوفیه را تا تاریخش نفهمین، تاریخ معاصر را نمیفهمین. اما شبکه‌های صوفیه پیش از شبکه‌های بودایی داشتیم. غیره. نقطه بعدی منابع تاریخی است که تاسو وړاندیز کړی. بالکل دې برخې کې شپږ دي چې زه ډېر زر وایم او تاسو سره مطلق موافق یم جناب کریم صاحب. لومړی آرشیفونه په دننه د مملکت ګاونډي هیوادونو کې پخوانیو امپراتوریو مراکزو کې او د څېړنو مراکزو کې او خاصا انټرنیټ کې باید ټول سره یو سي. هغومره آثار چې په استانبول کې دي یا په رامپور د هندوستان کې دي یا د سند د شکارپور په کتابخانه کې دي یا د پیښور په کتابخانه کې دي یا تاشکند کې دي یا ماسکو کې دي یا برلین کې دي یا فرانسې کې ما وړاندیز داده است. دا ټول باید موږ ټول کو. شکارپور کې د افغانستان اقتصادی تاریخ پروت ده. شکارپور مرکز تمویل امپراتوری دورانی بود و تمام غنیمات را که احمدشاه با همکارش آوردن این شکارپوری ها مدیریت میکرد. از اینجا باز رفت به امرتسر. مرچی کوشش کردم در وقت مرا اجازه ندادن، اما ضرورت واضح. شکارپور، آرشیف پشاور، آرشیف لاهور و آرشیف دلی سلسله مراتب است. ډیرترین آثار په پیښور کې دي، بیا په لاهور کې دي، بیا دلی کې دي، بیا لندن کې دي. نو دلته ضرور ده چې موږ دا ټول کو. دویم کتابتونونه دي.
شخصی کتابخانه مخصوصا د هندوستان د نوابانو او په عین حال کې په ایران کې او په مرکزی آسیا کې زښته ډیره مهمه پانګه ده. رښتین صاحب د خدای وبخښي ازمون پاچا آثار برته چاپ کړل، دی چین ته لاړ وګرځېده، کتابتون په کتابتون باندې او آثار فهرست کړي دي. د مثال په توګه د پښتنو په تاریخ باندې هغه شی چې شیرشاه باندې لیکل سوي دي یو سلمه یې دلته موجوده نه ده. نو ضرور ده چې دې باندې غور وسي. دریم لومړني اسناد دي که اداري دي که سیاسي دي او نور. آرشیف د ارګموس په اختیار کې ده، تاسو ټول ډیجیټل کیږي او دا موږ باید په یو واضح توګه راسو. موږ خپل اداري تاریخ باندې نه پیږو. ما یو مقاله لیکلې وه چې انسایکلوپیډیا ایرانیکا کې چاپ سوې وه چې د افغانستان اداري تاریخ و، اما ډېره برخه لا واضح نه ده. څلورم قلمي نسخې دي. نسخه قلمی هنوز هم سر تاریخ افغانستان به حد زیاد است که ما برش دسترسی نداریم. آرشیف صدر اعظم امپراتوری عثمانی. پنځم تاریخی خاطرات ادبیات او لیکنې دي. یوه لویه برخه لا تر اوسه هم نه ده چاپ سوې، د هوتکي دورې نه، د سدوزۍ دورو نه، نورو نه. او دا ټول زه په آخر کې بیا درته وړاندیز لرم، اما تاسو متخصصین یې، ما غوښتنه دا ده چې تاریخي منابعو باندې یو منظم پروګرام ماته وړاندې. موضوع ششم باز ابعاد افغانستان شناسی است که بازش موجب تعجبتان خواهد شد. آینده افغانستان از همه که زیادتر امروز شناخت به جیولوژی افغانستان داره. چیزی که 1 میلیون تا 3 میلیون سال قبل رخ داد یا 10 میلیون سال، امروز آینده ما رو تعیین میکنه. یک مثالش کابل جزیره بود، با هند هیچ نوع ارتباط نداشت. یک تصادم دو براعظم ما را به آسیا جنوبی وصل کرد. نتیجه معدن عینک و 90 معدن مس بین لوگر و کابل تنهاست و 40 نوع مرمر تنها در ولایت کابل. دومش شمال جنوب افغانستان و دو براعظم مختلف تعهد داشتن. کوه هندوکش نستین نتیجه از این تصادم. کوه وحدت زیادترین ثروت طبیعی ما در هندوکش نفت است. جیولوژی افغانستان یک دیدگاه نو کار داره. تاریخ افغانستان جیولوژی افغانستان در نظر نگرفت. دوم جغرافی است. ما جغرافی طبیعی خود فراموش کردیم. چون حالا به طیاره پرواز میکنیم و به سرکای قیر میگردیم. راه هند بدون ما غیر ممکن بود در طول تاریخ و هنوزم کوتاه‌ترین راه ارتباط بین آسیای مرکزی و جنوبی، آسیا شرقی و غربی افغانستان است. این موقعیت افغانستان در 200 سال آینده شاید زیادترین سرمایش باشه، حتی از جیولوژیش قدم زیادتر، اگر به صورت اساسی مدیریت شه. اما جغرافیای سیاسی تا جغرافیای طبیعی فرق داره. ما همیشه از آسیای مرکزی دور بودیم چون آسیای مرکزی صحرا بود. امروز آسیای مرکزی مهد تمدن است. در گذشته بوده مگر خاصه انقلاب ترانسپورت ایره تغییر داده. از ایران فرق داشتیم و از هندوستان هم فرق داشتیم. شلومبرجه شاید بهترین تعریف از این فرق او در این ارتباط میکنه. ارتباط و فرق با هم ارتباط مستقیم داره. هویت خاص ما چیست از نگاه جغرافی سیاسی؟ دریم خبره د افغانستان چاپیریال ده. موږ په دې نه پیږو چې څو کاله په منظمه توګه وچکالي راځي په افغانستان کې. د وچکالۍ تاریخ باندې نه پیږو. استاد حمیدالله امین یوازینی لیکوالو اما په آن باندې چې لیکلي و بېله اما اساس نه و هر درې درس کالو کې په افغانستان کې یوه وړه وچکالي راځي، اما لویه وچکالي سل کاله راځي. څه تغییر کړی؟ دا
اوس هغه وچکالۍ چې 3 کاله و 8 کالو باندې لنډه سوي. د اوبو بارښت د بارانو د باران و برف ثابت مانده، اما فصلی بودنش تغییر کرده. حال باران ده اول بار میاد. کوههای ما بندای طبیعی ما بود. از او خاطر تمام مایدای ما مایده هلمند به اساس از این استوار است که ما اول آبیاری میکنیم، باز به کشور همسایه میدیم. حال کل از این تغییر کرده. ایره باید از نگاه تاریخی درک کنیم. و در 1873 یک خشکسالی آمد، شمال افغانستان مطلق از انسان خالی کرد. تقریبا مثل یک فاجعه کرونا وارد بود. این به نام خشکسالی فارس مشهور است. در 1872-73 تکرار شد. در نیمروز و غور و اینا. چاپیریال مطلق بدل کرده. 100 کال مخکې کابل غرونه درلودل. غربي فابریکه ایمو غرونه ختم کړل. نو چاپیریال باندې بل رقم کار وکړ. کابل په 2 زلزلو مرکز کې ده. پغمان له یو خونه، سروبی بل خوا ده. که دې باندې پوه نسئ، دلته راغلي وو چې موږ 25 منزله او 40 منزله جوړوو. ما جیولوژي م لیدلې ده که نه؟ دا تاریخ د زلزلو باندې پیږي. له بابر نه مخکې د اولغبیک په دوران کې کابل یو میاشتې ولرزېده. یو میاشتې زلزله یې درلوده، دوامدار. د همغه دپاره د ستکو دلته له تیږو نه چا تعمیرونه جوړ نه کړل. 300 کالو دپاره څه که د خاطره ورسره وه. و چهارم تاریخ اقتصادی ماست. 2000 سال پیش ما حواله داشتیم. تاریخ حواله تاریخ ارتباط است. سلسله حواله را ما تعقیب کرده بودم در تحقیقاتم. ارمنی، هندو، یهود، تمام از اینا در یک شبکه واضح بودن. از بنگال تا بخارا، از بخارا تا نژنی نووگراد، از این طرف تا بغداد شبکه ارتباط بود. دارایی و شاه ولی خان وزیر صدر اعظم احمد شاه را ببینید، سرمایه‌گذاریش هم در بغداد بود، هم در کلکته. کل از اینا از تاریخ اقتصادی ما را شکل دیگه میده. کاروانا وسیله ارتباط بود. او که مقدار کم است یک چیز، اما کیفیت نهایت عمده بود. و پنځم سیاسی او منطقوي اړیکو باندې موږ باید بل رقم غور وکړو. افغانستان جزیره نه ده. افغانستان څلور لاری ده. څوک له انګلستان نه دا عرف پاتې سوی چې تاریخ د جزایرو لیکي. د ملتونو تاریخ د جزایرو تاریخ نه ده. د ارتباطاتو د اړیکو تاریخ ده. که منګولیا باندې پوه نسئ، په دې باندې نه پوهېږئ چې یفتلیان څنګه دلته راغلل. دا سلسله د ارتباطاتو ده، د خوځښتونو ده. هېڅوک یو ځای کې ثابت نه دي پاتې سوي. آیا څومره په دې پوهېږو چې نادر افشار څومره خلک له قندهار نه، له فرانه، له هرات نه مازندران ته ویول؟ آیا په دې باندې پوهېږو چې آزاد خان ادعا د دې درلودله چې ټول ایران باندې حکومت وکړي؟ احمد شاه بابا د خواته راغی، مگر آزاد خان تر چې کریم خان زند نه ماتې وکړله، نیم ایران یې په لاس کې و. افغانان کوم ځای د بنګال و دی کې واړه سلطنتونه نه دي جوړ کړي. دلته ضرورت د دې ده چې د اړیکو په تاریخ باندې پوه سئ. ابراهیم لودي بیا لکه سلطان مسعود غوندې یو مغرور انسان و چې تنها په مرګ کې خپل غرور وساته. اما که بل رقم رفتار کړی وای او یا شیرشاه له منځه نه وای تللی. شیرشاه طرحه د دې کېښودله چې له بنګال نه تر کابله پورې سړک جوړ کړي او هر 60 کیلومترو کې کاروان درلود او په مفت یې خلکو ته ډوډۍ ورکول او اساس د محاسبه د ځمکې او دا یې کېښودل. دلته اوږد سیاسي اقتصادي تاریخ ده، دې باندې پوه سو. و موضوع ششم، موضوعی است که جناب شریفی صاحب افغانستان در تاریخ دنیا
و دنیا در تاریخ افغانستان باید مورد بحث ما قرار بگیره. اردو شیوه مطرح است. ما در تاریخ جهانی نقش داشتیم. مادر مامون بادغیسی بود. اگر شمشیر طاهر نمی بود خیال میکرد اینی بغداد میگرفت. 3 سال نرفت از مرو شاه جهان، طاهر بود که بغداد گرفت. انقلاب عباسی کل اساسش در افغانستان گذاشته شد. هم دور اول آوردن خاندان عباسی، هم دور دوم دارالحکمه اول در مرو شاه جهان و بلخ و هرات تجربه شد. ما از تاریخ تمدن چرا خود دور میکنیم از تاریخ خود؟ آخر بحثم وړاندیزونه دي. تاسو وړاندیزونه درلودل، تاسو ټول ممنون دي. زم څو لرم درته. لومړی زه غواړم چې دارالمان قصر د ملي هویت په موزیم باندې بدل کړو. قصر دارالمان ما میخوایم که مرکز موزیم هویت ملی ما به شکل فیزیکی و دیجیتالی شد. یک موزیمی که همزمان باید هم دیجیتال باشه که به هر متعلم افغان تاریخ افغانستان تشریح کنه. ما از شما چی میخوایم؟ یک طرح را دیزاین کنین که یک متعلم صنف 4 یا 5 بیایه و در ختم ازی که از قصر میبرایه یا پروگرام دیجیتال میبینه خود افغان فکر کنه، افغان است کنه و بعد از او فراموش نشه که افغان است. دوم، پورتال دیجیتالی تاریخ ما را به وجود بیاریم. ما صوفیا طبقو باندې کار کوو، تاریخ باندې ما نقشبندی سلسله تاریخ لیکل. هر اونایی که 2 واره لجان هاپکینز نظر راتلم د کانگرس کتابخانه ته کتابتون ته. اوس چې ما کوم شی په کار سي چې انټرنیټ ته لاړ سم په 4 ساعتو کې یو شی پیدا کولی سم چې هغه وخت کې په 2 میاشتو کې مې نسو پیدا کول. دا پورتال که نه باید یو شی چې تاسو تاریخ لیکنه او تاریخي تحقیقات آسانه کړي او موږ فضل د خدای زو دیجیتال کېدو ته یو آیت را سره و څو ورځو کې به موږ ته د ټولو دیجیتالي طرحه راکړي چې په اساسي توګه یو 100 کلن گام کیدو. سوم، من میخوایم که شما مرا یک طرح بدین که تمام سفارت ها و نمایندگی سیاسی ما برای جمع‌آوری منابع تاریخی، آثار تاریخی و آثار نویسندگان کشورهای دوست ما همکار شد. غوښتنه وکړي. اوس دیجیتال کېدو سره خو دا آبخوانه شدن ده. زه انډیا افیس لایبرري کې 3 میاشتې پروت وم. سهار وخته به بایسکل تلم چې اول سړی وم چې اوسم 15 دقیقې مې ماسپښین ته ډوډۍ ته انتظار کوو او ماښام به بیرته برټش میوزیم کې وو. اوس دا ټول دیجیتال دي. نو موږ باید دا ټول کو په منظمه توګه یې راوړو چې ټول ارشیفونه څنګه کېږي. 4، نه تنها طرح ایجاد انجمن تاریخ و فرهنگ ضروری است، ما میخوایم که سر اکادمی علوم تجدید نظر کنیم. به صورت اساسی پیشنهاد ماییست که به یک نهاد تمویل کننده تحقیقات تاریخی بدل شود و انجمنهای مختلف به حیث یک چتر زیر نظر ازی باشه. اما در این حال پیشنهاد ماییست که انجمن تاریخ تنها مرکزی نسازه. په هر ولایت کې باید یو انجمن تاریخی، تاریخ ولایتی ما، تاریخ زونای مختلف ما نهایت ضروری است. و حال فضل خدا شروع شده اما بسیار به شکل پراگنده است، سلیقه‌ای است و فصیح صاحب و دیگه همکارا دیدم. 5، پیشنهادهای منسجم چاپ، تالیف و ترجمه را ارائه کنید. چاپ چیزی که ضرور است که چاپ شود و مطبع آزادی احیا شده، مطبع معارف آزادی با هم یک جای شدن. ما ایران ما میتونیم حال با آسانی برتان چاپ کنیم. تالیف و ترجمه نهایت ضرور است.
بعض آثار تنها به ترجمه نمیشه، ضرورت به تالیف داره و اینجا ضرورت واضح است که مورد توجه داره. ششم، بین مطالعات و بین تاریخ نویسی مکتب‌های فکری رو به وجود بیاریم. ما بهترین مطالعات خود به شکل خشک نوشته میکنیم که هیچ کس قابلیت خواندنش نداره. من خود چون روزانه 300 صفحه 200 صفحه از برکت فضلی سرم تحمیل میشه، یعنی از او تحمیل نمیشه، از وزارت‌ها تحمیل میشه، مگر اگه اداری امور مکارش نکنم با سبا میگن که او د رئیس په میز باندې ده، تا بال د رئیس په میز باندې څه نه پاتې کېږي، ځکه چې 5 بجې چې جګېږم تر څه دوی راسي تر 8 بجو پورې خلاصوم. ما ډېر شیونه ډېر وجود دي. ځوان نسل ته موږ پیغام نه لرو، ښځو ته موږ پیغام نه لرو. د افغانستان د ښځو تاریخ ولې نه لیکي؟ د افغانستان د چاران تاریخ ولې نه لیکي؟ ټول تاریخ راغلی ده په سلسلو باندې. او معلوم دار دویو هم محاولو او خاصتا د افغانستان د ولس تاریخ ولې نه لیکل کیږي؟ د افغانستان فکری تاریخ دا باید ټول سی په یو منسجمه توګه. نقطه هفتم، تألیف دوره های تاریخ افغانستان، تاریخ منطقه و تاریخ جهان از صنف 4 مکتب تا پوانتونا و برای تمام دیپلماسا و کارمندای افغانستان. یو سلسله راوړی 5م 6م 7م صنف کې، بیا 8م 9م 10م 11م 12م صنف ته. یو سلسله باید راسي چې موږ هم زرابین ته لاړ سو هم دوربین ته. په دې معنی زرابین افغانستان ده، دوربین ماحول ده. د افغانستان وچ نه ده، جزیره نه وه چې له تاریخ نه بیلي، هم تاریخ جوړونکی ده، هم د تاریخي څپو په منځ کې قرار لري. او دلته شریفی صاحب یو خبر ما په یاد ده، اگه یادتان باشه شریفی صاحب گفتین وقتی که برآمدیم ما فکر میکردیم مرکز جهان هستیم. یادتان هست؟ از ما پرسان کردن که بعد از 24 سال پس چرا آمدی؟ من فکر میکنم نیویورک تایمز بود. ما گفتم کتابای درسیم. ما افغانستان در عمق خون و رگ خود درک کردیم. هر نقطه از این نقطه افتخار ما. امروز نصاب واحد نداریم که ملت سازی را به صورت اساسی جهت بده و ضرورت واضح است و این تاریخ باید تاریخ مشترک همه ما باشه و برای تمام پوانتونای ما باید یک صنف صفری در تاریخ داشته باشه و برای تمام کارمندای دولتی و دیپلماتای ما خاصه. من خجالت میکشم که اینا قرنها را با یکی دیگه اشتباه میکنن. هشتم، ایجاد کرونولوژی تاریخ افغانستان باید در ارتباط با تاریخ منطقه و جهان. ما کرونولوژی واضح نداریم. آخری کتاب را که من میخوام به نام مور، نامش بسیار ساده است، مور، یک کرونولوژی اقتصادی جهانی است. ده قرن در بر میگیره، اما شکل افادهش به اندازه دلچسب است. یا کتاب فردریک ستار خود خوشبختانه ترجمه شد، ظهیر صاحب شما تشکر میکنم، دیروز امرای ما شریک کردید. کرونولوژی شکل دیگه کار داره. باید که تنها بگویم کدام سلسله آمدن و سکایشان چی بود کفایت نمیکنه. یک تاریخ متحرک باشه که مردم خود درک کنن و امروز و از نگاه پول، یعنی کرونولوژی رو ایجاد کنین در آینده که در افغانستان ثبات آمد، میلیون ها توریستی را خواهد دید، گردشگر. 9، تشویق داستان نویسی تاریخی. دادنیکه ناول میرویس خان باند یا بغدادی پیر یا نور دا ځوانان په همدغه لولي. 100 وارې چې زه میرویس خان باندې ورسره وغږېږم هغومره دلچسپي نه نیسي. یا د اکبر خان ناول، د داوود صاحب، دا ټول یو شی ده چې ژوندی تاریخ لري. دا باید خلکو ته تشریح کوي. ده بیوگرافیا. ما او روز واقعا در زیر زمین درآمد.
پرسان کردم که قبر ابو ریحان بیرونی را یک تصویرش برام بیار. هر دفعه که غزنی میگفتم میگه ما جای ابو ریحان بیرونی و مقبره ابو ریحان میفهمین مقبره ابو ریحان بیرونی چیست؟ 4 سنگ گمنام تلور تیگی سر اچی ولیدی او نو میخد از مقبره ابو ریحان بیرونی ده که بلا دنیا دا شخصیت تر لوتله دا رقم به سر رفتار کو اتاس ده پارم توجه ده پارم 300 میلیون افغانی پراتون که کال که ده زابل ده غزنی او ده گردیز بالای سر و باند مصرفی ایموک طول جماعتون احیاس او دی باندې باید واضح پانګه واچو. دولت حاضر ده چې پانګه واچي. اوس ما بودیجه په لاس کې اخیستې ده، هر څومره چې د فساد مخه ونیوسم فرهنګ باندې به ډېرتر پانګه واچو، او که تاسې لاس راکړئ چې مفسدین زندان ته ولېږئ، انشاءالله تعالی فرهنګ ته به کافی پیسې پیدا سي. و نقطه 11 تاریخ معرخی ما رو نوشته کن. مردم ما بفهمن که شخصیت های ما کی بودن. او چوبه که کاتب خورد و بالاخره موجب شهادت شد، این نشان دهنده یک عظمت است. او 6 سال زندان که کاکل تیر کرد، نشانه اراده ملیش بود. این مردم ساده نبودن و نوع مشکلات را گرفتن. اویسه یک دفعه که میشونید که در یک جای یک مسوده، یک کتاب است، یک نسخه خطی است، اینا 4 ولایت تا 5 ولایت دلاری میرفتن، اونقدر پول نداشتن که بتونن. تحقیقات آسان شده، اما ضرورت واضح است که ما شخصیت ها را بشناسیم و مخصوصا تاریخ نگارای تاریخ نویسای اومدیم. آخر خبرم ده 1400 ایجی شمسی المنزل دی. لومړی د عدم تشدد د تحریک سلیزه په جلال آباد کې نیول کیږي، په لاس واخلي. در این شرایط صلح و جنگ افغانستان پیغام عدم تشدد به حیث پیام خدای خدمتگار و حرکت ما یک پیام عظیم است. دوم، د امیرعلی شیر نوایی نمانځنه په هرات کې وسي. دریم، د امام بخاری او ترمذی نمانځنه په بلخ کې. ما وړاندیز داده چې تاسې هر 4 ولایتونو د افغانستان کې د یو تاریخ شخصیت نمانځنه وکړئ، چې دا بیا کابل کې بند پاتې نشي. اوس په ډیجیټل کېدو دی کې ما څلورم وړاندیز درته داده چې اسلام د عدالت، وسطیت، قانونیت او علمیت د دین او تمدن په اساس باندې 1400 کال کې ونمانځل شي. ما فاقد دانش تاریخ اسلامی خود است. کدام تمدن دیگه بود که یک پروگرام 100 ساله ترجمه داد از آثار تمام تمدن‌های دیگه روی دست گرفت و عملی کرد؟ و ای که غربیات نوشته میکنن که ای تنها فلسفه و علوم متداول ایجا عربا یا دنیا اسلام تنها و وسیله انتقالش بود. یک بار دوباره فکر کن. صدها تالیف سر از این نوشته شد، کل نقاط علمیشان مخصوصا نجوم و اینا را دنیا اسلام به صورت بنیادی تغییر داد. بغداد و بلخ در او وقت نقاط بودن مثل لس آنجلس و نیویورک و باستن والی که تمام علوم دنیا را مردم جمع میکردن. این نگاه باید به صورت اساسی به قرنها تاریخ تجارت به اساس مراودات اسلامی عیار شد. شکل کمپانی، همین کتاب مو را ببینین، از دنیا اسلام گرفته شد. تاریخ انتقال نباتات برام انقلاب زراعتی دنیا اسلام مشهور است. او
پنځمه غوښتنه مې دا ده چې له تاسو له خوا نه نن چې د تاریخ اونۍ هم شروع کړله یو ملي بحث په تاریخ پېژندنې باندې تاسو ترتیب کړئ. د تاریخ د یو محصل په حیث باندې زه په خدمت کې انشاءالله تعالی موږ او تاسې به وکړی سو چې د جنیوا کنفرانس کې موږ 4 برخې وړاندې کړلې: دولت جوړونه، مارکیټ جوړونه، د سولې اعمار او منطقوي اتصال. اما موږ اصلي بحث د خارجیانو سره نه ده، موږ منځ کې ده او هغه د ملت جوړونه ده. د ملت جوړونه بې د تاریخي بود نه، بې له تاریخي درک نه، بې له موږ خپلو منځ کې یو اړخیز بحث نه په غیر نسی کېدی. هغه د خارجیانو کار نه ده. که متخصصین راځي زر وارې، اما دې باندې پوه سئ چې نه ځان دومره انزوا ته ویسئ چې فکر وکئ چې یوازې یو جزیره یې، نه ځان دومره د نورو تاثیر لاندې وګورئ چې فکر کوئ چې ملي هویت نه لرئ. ملي هویت په 11 پېړۍ کې د ارتباطاتو ده او موږ ډېر اوږد تاریخ د ارتباطاتو تاریخ ده. افغانستان باید نه یوازې د تجارتي نظر نه، د اقتصادي نظر نه، د منطقې 4 لارې سي، د تمدني لار نه جهت نه باید بیا دا موقف پیدا کړي. دا تاسو په لار کې ده، د خویندو ورونو په لاس کې ده. مننه چې ماته غوږ ونیو او ماته موقع راکړله. بیا هم د زړه له کومې مننه کوم چې تاسو تشریف راوړ او بخښنه غواړم چې ممکن نه وه چې زه تاسو خدمت ته راسم او ټولو سره بحث وکړو. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان. بخیر باشید.